السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، زه به نن تاسو ته د حضرت آدم علیه السلام مبارک هغه 15 نصیحتونه چې حضرت آدم علیه السلام مبارک خپل زوی حضرت شیث علیه السلام مبارک د کړي وو او هغه مبارک ته دا وفرمایل چې دغه نصیحتونه خپل اولاد یعنی خپل بچو ته وکړه او که چېرته موږ تاسو دغه 15 نصیحتونه په خپل ژوند کې په خپل زندګۍ کې راوستل نو ان شاء الله العزیز زموږ او تاسو زندگی به همیشه لپاره کامیابی سره روانه وي. هیڅ کله موږ تاسو په خپل کار باندې په خپل ژوند باندې بیا نه خفه کیږو. د هغې نه اول نمبر نصیحت حضرت آدم علیه السلام مبارک خپل زوی حضرت شیث علیه السلام مبارک د دغه وکړو چې بچیا دغه دنیا د عارضي دنیا دو، دغه ژوند د عارضي دی، په دې باندې هیڅ کلم ته مه مطمئن کیږه، ځکه چې زه هم په دې باندې مطمئن شوم نو الله جل شانه زه د جنت نه راویستلم. یعنی دغه دنیا عارضي دو، ختمېدونکې دو، په دې باندې هیڅ کله مه مطمئن کیږه. دویم نصیحت حضرت آدم علیه السلام مبارک خپل زوی حضرت شیث علیه السلام مبارک ته دغه وکړو چې بچیا هیڅ کلم د ښځې په خواهش باندې یو کار مه کوه، ځکه چې ما هم د خپلې بیبي حضرت حوا علیه السلام مبارک په خواهش باندې هغه شجر ممنوع یعنی هغه ونه چې هغې نه زه منع کړی شوی ما هغه وخوړله نو هغې انجام دا و چې الله جل شانه زه د جنت نه رابهر کړم. او دریم نصیحت حضرت آدم علیه السلام مبارک خپل زوی حضرت شیث علیه السلام مبارک ته دغه وکړو چې بچیا د هر کار نه وړاندې د هر کار نه مخکې د هغې انجام ته سوچ کوه. که چېرته ما په جنت کې دغه شجر ممنوع خوړل نه مخکې د دې انجام ته کتلی وي چې دې انجام دغه چې ما به جنت نه بهر کوي نو به دغه کار نه وی کړی. او څلورم نصیحت حضرت آدم علیه السلام مبارک خپل زوی حضرت شیث علیه السلام مبارک ته دغه وکړو چې بچیا هر کلم چې یو کار کوي دغه کار کې مشوره کوه خلکو سره. که چېرته ما فرشتو سره مشوره کړې وی نو زه بیا په دغه خپل کار باندې شرمنده شوی نه وی. او ګران کتونکو دا خو د الله جل شانه امر دی، لکه څرنګه الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وشاورهم فی الامر صدق الله العظیم. الله جل شانه فرمایي چې ای زما بندگانو تاسو په خپلو کارونو کې چې د خلکو سره مشورې کوئ نو موږ تاسو لا پکار دي چې د الله جل شانه دغه فرمان او د خپل نیکه حضرت آدم علیه السلام مبارک چې هغه کوم وصیت خپل بچی ته چې په دې باندې موږ تاسو عمل وکړو. او پنځم نصیحت ورته دا وکړو چې بچیا چې کلم ته یو کار کوي او په هغه کار سره ستا زړه مطمئن نه وي نو هغه کار مه کوه، ځکه چې کله ما شجر ممنوع په جنت کې وخوړله نو هغې نه وروسته زما زړه مطمئن نه و. نو ګران کتونکو دغه 15 نصیحتونه که چېرته زه ته په خپله زندګۍ کې راولو ان شاء الله العزیز زما ستا زندگی به ډېر ښکلې بسر شي، ډېر ښکلې به تېره شي او هیڅ کله به زه ته په یو کار کولو باندې نه پښیمانه کیږو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.